که الله پاک و ما ته لس زامن راکو زب په دې لسو زامنو کې یو لازمي د الله په خاطر زه نظر کوم دا به زه قرباني کوم دا به زه حلالوم دا به زه ذبح کوم. طبقات ابن سعد مولانا دا ټول خبرې چې دی هغه را نقل کړي خو خیر د الله کړولو الله پاک و عبدالمطلب ته لس زامن ورکړو حارث زبیر ابو طالب عبدالله ابو لهب حمزه او بیا د هغه څخه مع بعد غیداق بیا مقوم بیا زرار بیا عباس لس زامن الله پاک ورکړو تو سوچ وکړي چې یاره ما خو نظر کړی وو ما قول کړی وو ما وعده کړی وه چې زه به په لسو زامنو کې که الله راکو یو به زه قرباني کوم نو یې سوچ وکړي چې څنګه وکړم نو قرار قراندازي یې شروع کړله قراندازي چې شروع کړله چې په دا زامنو کې به د چا نوم راوځي عجب اتفاق دا و د عبدالله نوم راووتی عبدالله بیا د ده په زامنو کې ډېر ښایسته ډېر با اخلاق ډېر دروند ډېر سنګین ډېر محترم ولو نو حریان سو پریشان سو چې یاره په اولادو کې په زامنو کې بیا یو ډېر محترم چې ازما ډېر په قول دی او ما ته ډېر محترم دی دا د ده نوم راووتی بیا یې قراندازي وکړله چې یاره داسې نه خامخا اوس څه پورته کښته به راغلي چې قراندازي یې وکړه بیا د عبدالله نوم راووتی هلته ده نظر کړی دی دلته د عبدالله نوم راوځي عبدالله په دې ټولو کې نامتو دی نو قرار چا ورته ویلې چې سړیه کته ولې داسې کوې راولاړ سه د زوی پر ځای باندې د الله په دربار کې وشان حلال کړه د کوم دا مشورې ډېر خوند ورکوي نو راولاړ سو په هغه وخت کې لس وشان د یوه سړي قیمت ولو راولاړ سولو مطلب قراندازي به کوله لس وشان حلال کم که عبدالله قراندازي چې وکړه د عبدالله نوم بیا راووت بیا یې دا وویل چې لس وشان یې نور زیات کړو چې شل وشان حلال کم که عبدالله قرار بیا د عبدالله نوم راووتی هله چې سلو وشانو ته ورسېدل نو د عبدالله بجای د وشانو نوم راووتی چې سل وشان حلال کړه د هغه ورځې څه سل وشان د انسان قیمت سولو د هغه څخه مخکې لس وشان د انسان قیمت ولو دا دلته قراندازي چې ده وکړه هر ساعت د عبدالله نوم راوتی بیا په آخر کې چې سلو وشانو ته خبره ورسېدل لسم وار بیا د عبدالله بجای د وشانو نوم راووتی بس هغه وشان چې دی هغه یې قرباني کړلو هغه یې حلال کړلو عبدالله چې دی هغه بچاو سولو اوس خبره دا وسوله چې عبدالله خو نو ډېر محترم ځوان و ډېر انجکه ځوان و ولې به نه یار څنګه به نه د چا بابا و د چا والد محترم ولو څومره لوی عظمت الله په دې بچانو کې یوازې وده ته ورکوي نو قرار عبدالله چې دی هغه ځوان شو شرمناک حیاناک د اخلاقو نمونه هغه د آدابو یو ډېر لوی پیروکار دا تندي کې الله ایدا ځلانده خبره ولا تنده یې په زرو کسانو کې هم ځلېدی دا تنده یې په زرو کسانو کې هم ښکاره کېدی یو ورځ یوه زنانه وه فاطمه د یهودو هغه چې عبدالله ولیدی نو بیا یې پیشکش ورته وکړي زه له تا سره نکاح کول غواړم طبقات ابن سعد فرمایي ډول نه په موږ کې نکاح داسې نه ده چې یو زنانه ده بس ولیدله په بازار کې نکاح ورسره وکړه دا بې ادبي هم ده رسوایي هم ده او ذلت هم دی زه داسې کولی نه شم دلته دا یهودیه اهل کتاب دې په خپل مذهبي کتابو کې ویلي وو چې داسې به یو نبي راځي د هغه څخه مخکې بابا دی د بابا یې تا ته نشانې صحیح شو خیر نو عبدالمطلب راولاړ شو عبدالله یې د ځانه سره را روان کړي ولاړو له مکې څه مدینې ته زه مختصرې خبرې کوم داسې نه چې یو سړی وایي یار په مابینځ کې دا اوس وخت ډېر کم دی زه شارټ کاټ خبرې چې دی هغه کوم عبدالمطلب ولاړ سولو روان سولو ویې ویلې چې ولاړ به سمه د عبدالله دپاره به یوه زنانه پیدا کړم
نکاح پر وکم واده پر وکم ځوان دی د واده یې شپې دي نو چې روان سو ولاړو مدینې ته چې ولاړو هلته بنو زهره یوه قبیله وه په دا بنو زهره کې بیا دوه کسان وو یو وهب نومېدی بل وغیب نومېدی دا دواړه ورونه وو دا ډېر سرکرده کسان وو مشران کسان وو نو دا خلکو پېژندل د علاقو نو قرار د وهب یوه لور ده چې هغه امینه نومېدله د وهیب یوه لور ده چې هغه حاله نومېدله وهب مړ سوی دی د وهب چې لور ده امینه هغه د وهیب چې اکا یې دي د هغه په تربیت د هغه په پرورش کې ده نو قرار عبدالمطلب راولاړ سو د بیبي امینې ته چا پیشکش وکړي مرکه یې وکړله د خپل زوی عبدالله دپاره چې مرکه یې ورته وکړله هغه چې وهیب و هغه بس امین کوي بالکل پر دواړو سترګو ستا بچی خو ماشاءالله ډېر ښایسته ځوان ښکاري ډېر محترم ځوان ښکاري او ډېر دروند ډېر سنګین ځوان ښکاري پر دواړو سترګو زه دا خپله ورېغه ورکوم د وهیب بیا یوه لور وه هغه حاله نومېدله حاله هغه بیا عبدالمطلب راولاړ شو د ځان دپاره یې مرکه ورته وکړه چې دغه لور دې نو ماته راکړه هغه ول پر دواړو سترګو ته د عبدالله بابا محترم یې د قریشو د مکې زما بچي به زه وتا ته درکړم امینه چې د وهب لور وله هغې عبدالله ته ورکړله حالت چې د وهیب لور وله هغې عبدالمطلب ته ورکړله درې ورځې د هلته تېرې کېدا نو د دوی هغه رسم و چې کله به دا د نکاح وسوله واده وسو درې ورځې به دوی د هلته یا خوشحالۍ یا ډوډۍ یا مبارکۍ یا هر څه چې وي هغه به کولې نو را روان سو چې را روان سو د عبدالله سره خپل کوروالا امینه ورسره ده د عبدالمطلب سره خپل کوروالا حاله ورسره ده رالو مکې چې مکې ته رالو نو خوشحالي وله ماشاءالله الحمدلله عبدالمطلب هم واده وکوزده پیدا کړی دي د عبدالله هم کار برابر سلو نو خو په یوه ورځ دوې شادۍ کور لره رالې نو یوه خواته هم مطلب خوشحالي وي بله خواته هم خوشحالي وي خیر په دا مابینځ کې څو میاشتې عبدالله چې دی هغه تېرې کړلې چې تېرې کړلې د خپلې کوروالا سره نو بیا د شام یوه قافله تیاره سوه چې شام ته تلله د تجارت عبدالله رالی بابا ته هم وویل زه به ولاړ سم شام ته خپلې کوروالا ته چې دغه نوې ناوې وله محترمه مکرمه معظمه الله دې هغه جنت ورکړي چې د الله په قدرت کې نو ډېر خلک ستا د پیغمبر صم بابا وادي په باره کې ډېر چپګایي زه الله استغفر الله معافي غواړم معافي د مور په شان کې قبلوم د بابا په شان کې قبلوم د خپلو لوڼو په شان کې قبلوم د خپلې کوروالا په شان کې قبلوم د محمد رسول الله د هادي او د بابا په شان کې الله اکبر استغفر الله نو دا خپلې کوروالا ته وویلې چې زه به ولاړ سم شام لره انشاءالله ژر راځم پخوا به ما ډېرې شپې کولې اوس خو ته په کور کې واده دی کور دی نو ژر راځم خیر ولاړئ چې ولاړئ په واپسي کې قافله چې راله نو پر مدینه شریفه رالو له شامه څخه چې رالو نو بیا عبدالله چې دی هغه ناجوړه سو بیمار سو پر لارې هم څه ناجوړه و نو قرار قافله به په سبا روانېده چې ځو مکې ته دی ډېر ناجوړ و د تللو نه و د خسرګنۍ کره پاته سو چې پاته سو د هلته سولو قافله را روانه سوه راله مکې ته چې مکې ته راله هر سړی خپل کور ته ولاړی پلانۍ پلاني ځای له پلانۍ پلاني کور ته خپلو کورو ته دلته امینه هم خوشحاله ده چې قافله راورسېده مکه خو نو کوچنی ځای ولو معلومه سوله مشهوره سوه قافله راورسېدله عبدالله نسته هر سړی کور ته ولاړی امینه پریشانه ده یا به سینګار کړی یا به جامې و لباس کړی نو چې نسته پریشانه سوله خپل سر ته حال وکړي عبدالمطلب ته چې عبدالله نه ښکاري هر سړی خپل کور ته راغلی عبدالمطلب چې پوښتنه وکړله دغه قافلې صاحب داسې بیمار شو په مدینه کې پاتې شو نو بس د راتللو نه و عبدالمطلب راولاړ شو خپل زوی چې ما ته یې ټول 10 زامن و په هغه کې یو حارث و اولنی حارث چې دی هغه یې پسې واخلو چې ته ولاړ سه احوال وکړه پوښتنه وکړه ولې دا هلک ولې وځنډېدی دا ځوان ولې وځنډېدی عبدالله ولې وځنډېدی چې ورغلو دی چې ورورسېدی هغه هلک وفات شوی چې وفات شوی نو ډېر پریشان هاي څنګه مسله پیښه شوه هلته
محله وه نابغه یو کس و د هغه کور په حق کې دفن کړی عبدالله دی حیران شو پریشان سره علی زیارت بیا کړی دا عبدالله چې دی دا عبدالواحد قریشي مفتی عبدالواحد قریشي دی دغه ډېره اوري دی یو کلیپ استه دی وایي د نن څه 40 کاله مخکې چې د دغه مسجد نبوي نوې توسعه کېدله دلته د قبر راغی چې قبر یې راغلی بیا قبر وشیندی بیا د علماء دیوبند ډېر زبردسته طالبونو صفتونه کړي دي چې ویې کتل آخر رقم پروت ولو څو دا نو مابین 1400 کاله دي هغسې پروت هغه زلفان یې هغه ځواني یې هغه ښایست بیا د دې ځای څخه په ډېر احترام را نقل کوي جنت البقیع ته یې راوړي هغه ځای په مسجد نبوي کې راغلی نو حارث بېرته راغلی کور ته چې کور ته راغلی بیا یې حال راوړی چې هغه وفات شوی دلته نو د عبدالله عمر 25 کاله و د بیبي آمینې چې د ګرد کائنات محترمه د ګرد کائنات افضل ترینه ده هغه 18 کاله زه چې کله دعا کوم زه په هغه کې دا دعا ډېره کوم یا الله د پیغمبر علیه السلام بابا وعدې ورباندې ورحمېږه هغه جنتونه ورکړه چې ستا په قدرت زه دعا کوم زه خیرات کوم ملایده د دې دپاره دا مې شاټ ټولې دروړ شي دا په یاد لرئ پرېږده ملایان خبرې پرېږده ملایان پرېږده که چا داسې ویل چا هغسې ویل علامه سیوطي صاحب 78 رسالې پر دې لیکلي دي هغه پرېږدئ وخت نشته خیرات هم پسې کوئ دعا هم پسې کوئ او دا ډېر محترمه کورنۍ ده ډېره درنه کورنۍ ده ډېره معظمه کورنۍ ده خیر نو وخت چې تېر شو نو بیا مینه پریشانه کښېنست 18 کاله دا کونډه شوه 4 5 شپږ میاشتې بیا یې تېرې کړي د خپل خاوند سره قرار د بیبي آمینې سره محمد پیدا شو صلی الله علیه وسلم د هغه حالې سره حمزه پیدا شو عبدالله او دا خپل بابا عبدالمطلب خو دواړه په یو ورځ ودونه وکړو دا اولاد هم په دې نږدې ورځې کې سره وسلو یوه ته الله پاک محمد ورکوي او عبدالمطلب ته الله پاک حمزه ورکوي اکا یې پیدا شو دغه حالت چې کومه ده هغه راولاړه شوه پیغمبر علیه السلام مبارک محمد ته شیدې ورکړلې نو دا حمزه او محمد صلی الله علیه وسلم دا رضاعي ورونه ورسره اکا یې هم و رضاعي ورونه یې هم چې بچی پیدا شولو د بیبي آمینې نو یې قرار عبدالمطلب لره آل واستوي چې لمسی دې پیدا شو نو خو دا ډېره لویه ستړې ده چې بابا وفات شوی د هغه باندې زوی پیدا شي دا نو ډېره په زنانو کې خاص کر ډېره ارمانجنه خبره ده نو بس بیا عبدالمطلب د خپلو یارانو ملګرو سره ناست په یو جرګه مرګه کې ناست بیا راغلی بیا محمد دا بچی یې راواخیستی بیا نوم محمد ورباندې کښېښ شوی چې خلک یې ډېر تعریفونه کوي داسې کوچنی زموږ په ښارو په مکه کې پیدا شوی نه دی بیا راغلی بیت الله شریف لره بیا یې دعا وکړه د الله په دربار کې چې یا الله لوی یې کې یا الله دې حفاظت وفرمایه شکریا یې د الله ادا کړله شکر یې ادا کړي بس دا بچی د الله ته سو د الله ته مطلب د خپلې ادیې سره سلو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وی له آدم علیه السلام ونیسې لما ونیسې تر آدم علیه السلام مصنف ابن ابي شیبه را نقل کړي دي دا ټول د واده د لارې راغلي دي د بدکارۍ د لارې نه دي راغلي زما په ټول خاندان کې تر آدم علیه السلام د الله رسول فرمایي بدکاري نه ده راغلې زه هغه پیدایش اوس بله درته کوم امام جعفر صادق چا پوښتنه ځینې وکړه چې پیغمبر علیه السلام ولې د بابا او د ادې د خاصه الله یتیم کوي ولا هغه وجه دا وه چې الله وایي داسې نه چې زما د مخلوق حق پر محمد علیه السلام بس دا مخلوق د حق مې پیغمبر علیه السلام خلاص کړي کې بابا ژوندی وای د بابا به حق وای کې ادې ژوندی وای د هغې به حق وای نو لهذا په دې وجه مې څه وکړلو په دې وجه الله پاک بابا وادي ځینې واخیستل خبره پر داسې خلاصه شوه